څوک چې په دنیا کې نیکانو ته سبقت وکړي نو هغه به په آخرت کې جنت داخلېدلو ته سبقت کوي، هلته به جنت ته مخکې ته ځي. نیکانو ته مخکې کېدونکي خلک به په اوچتو درجو کې. د مسلمان صفت دا دی چې هغه به په دنیا کې د عبادتونو او طاعتونو ادا کولو لپاره سبقت کوي. چېرته چې نیک کاري که هغه د قول سره تعلق لري که د فعل سره، که کړنی او که وینی، نو د مسلمان صفت به دی چې د هغې ادا کولو دپاره هغه څه وکړي، سبقت وکړي او هغې کار ته ځان فیش کړي. ځکه د عباداتو او حسناتو ادا کول دا هغه شیان دي چې د دې په وجه منې مؤمنان خلک الله رب العزت ته تقرب او نږدېکت حاصلوي. دې د وجه نه الله رب العزت ورونو موږ او تاسې ته دا امر کړی دی چې نیکانو ته سبقت وکړو. الله رب العزت فرمایي فاستبقوا الخیرات، او نیکانو ته د یو بل نه سبقت وکړي، د خیر په کارونو کې منافسه وکړي. دا د مؤمنانو او د مسلمانانو صفت دی. نو ورونو موږ او تاسې چې دنیا کې زندگی تیرو نو د خپلو اوقاتو نه به پیدالو. چېرته چې نیک کار دی موږ سره وقت و نو هغه نیکو کارونو کې به څه کوو، سبقت کوو. دې دپاره چې عبادتونو کې برخه والو، حسنات وکړو، نو په دنیا کې د دې په وجه باندې انسان ته سعادت او نیکبختي چې دی حاصلیږي، او په آخرت کې د اعمال صالحو په وجه باندې مومن سړی چې دی، مومنه زنانه، الله رب العزت جنت ته رسوي. دا آیات چې ما تاسو ته ولوستو ورونو، مختصر آیات چې الله رب العزت فرمایي فاستبقوا الخیرات، د نیکۍ په کارونو کې یو بل سره منافسه وکړئ، یو بل نه سبقت وکړئ نیکیو ته، دې لپاره چې د اجر او د ثواب مستحق وګرځئ. د دې آیات په تفسیر کې د دې زمانې مشهور معاصر مفسر العلامه الشیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فرمایي چې فاستبقوا الخیرات، د دې په تفسیر کې فرمایي چې من سبق فی الدنیا الى الخیرات وهو السابق فی الاخرة الى الجنات. هغه فرمایي څوک چې په دنیا کې نیکانو ته سبقت وکړي نو هغه به په آخرت کې جنت داخلېدلو ته سبقت کوي، هلته به جنت ته مخکې ته ځي. او بیا وایي د دې آیت په تفسیر کې چې فالسابقون اعلی الخلق درجة، نیکانو ته مخکې کېدونکي خلک به په اوچتو درجو کې الله به دې ته منازل ورکوي او مرتبه ورته ورکوي. خو دلته الله رب العزت چې فرمایي چې فاستبقوا الخیرات، نیکانو ته سبقت وکوي، د نیکو کارونو کې چې دی منافسه وکوي. نو الخیرات لپه چې دی ورونو په دې کې فرضي عبادتونه، نفلي عبادتونه ټول شامل دي. دا لپه چې دی نفلي عبادتونو ته او فرضي عبادتونو ته شامل دی، که هغه منځي، که هغه روژی، که هغه زکاتي، که هغه حجي، که هغه عمري او که هغه جهادي. نو د مؤمنانو سړو صفت دا دی چې چېرته نیک کاري هغې ته به سبقت کوي او هغې ته به مخکېوالی کوي، دې لپاره چې د نیک کارونو په وجه باندې الله رب العزت ته تقرب حاصل کړي. بل دا دی ورونو چې په خپل اوقاتو به مؤمن سړی پابند اوسېږي، خپل اوقات به په بېهوده خبرو او په بېهوده کارونو باندې نه ضایع کوي.